هر پیغمبر به د دې نه پناه غوښتل. نو دا 10 آیاتونه اولني چې څوک یاد کړي د دې صورت اب د دجال د فتنې نه محفوظ وي. نو د دجال د فتنې نه غټه فتنه نشته. چې څوک دا 10 آیاتونه یاد کی په یادو دی به د دجال د فتنې نه محفوظ وي. په دنیا کې چې څومره فتنې راغلی دی او راځي هغې کې د ټولو نه غټه فتنه چې ده هغه دجال دی. هر پیغمبر به چې پناه غوښتله نو وی خدایه موږ د دجال د فتنې نه محفوظ دې نه غلب بله غټه فتنه شته. سړی ته به وایي مور او پلار درله ژوندي کوم ما ته رب ووایه. د مور او پلار په شکل کې به ورله انسانان په ژوندي کې جدی به زر کلمه د کفر ووایي دجال ته به خدای وایي. دومره غټه فتنه ده. هر پیغمبر به د دې نه پناه غوښتل. نو دا 10 آیاتونه اولني چې څوک یاد کړي د دې صورت اب د دجال د فتنې نه محفوظ وي. نو د دجال د فتنې نه غټه فتنه نشته. نو چې د دجال د فتنې نه پې محفوظ وي نو دا وړې وړې فتنې خو پکې اډوسه دي نه. د دې نه خو به الله په سر کې حفاظت کوي چې د دومره غټې فتنې نه پې سړی محفوظ. دا اولني 10 آیاتونه. یو بل روایت کې مرازي چې دا اخیرني 10 آیاتونه دي. دویم روایت کې راځي چې دا د سوره کهف اخیرنی 10 آیاتونه دي. به هر صورت چې اولنی 10 یاد کې او اخیرنی 10 یاد. یو روایت کې اولنی دی او بل کې اخیرنی دی. نو خو ټول 20 آیات شول. د ورځې یو آیات یادوي بس دا به یو ورځ یاد شي. بچو باندې یاد کوي بچو باندې یاد کوي خپل یې یاد کوي. د فتنو نه به الله حفاظت وکړي. د دجال د فتنې نه نو دا وړې وړې فتنې خو پکې اډوسه دي نه. حدیث مبارک کې راځي چې کم کس د سوره کهف اولنی او اخیرنی آیاتونه وي اولنی او اخیرنی نو د قدمونو نواله د سره پورې به یو نور قایم شي. د خپو نواله د سره پورې به د یو نور ورسېدي سي. د خپو نه به شروع شي او د سره پورې به چې کله اولنی او اخیرنی آیاتونه وایي او چې کله سړی ټول سوره کهف وایي روغ صورت وایي. حدیث مبارک کې راځي د ځمکې نواله او د اسمانه پورې به یو نور قایم شي چې دا یو صورت څوک وایي چې دا اولنی آیاتونه وی اخیرنی نو د خپو نواله د سره پورې به نور قایم شي او چې ټول صورت وای نو د ځمکې نواله او د اسمانه پورې به نور قایم شي. حدیث مبارک کې راځي چې څوک د جمعې په ورځ سوره کهف تلاوت کی نو د یوې جمعې نواله د بلې جمعې پورې به د مخې ته یو نور رڼا وي. بس د یوې جمعې نواله د بلې جمعې پورې. او حدیث مبارک کې راځي د یوې جمعې نواله د بلې جمعې پورې به الله ټول ګناهونه معاف کړي او د مخې ته به یو نور دا اچانک حوادث مصائب مشکلات دې نه به الله حفاظت کوي چې د سوره کهف تلاوت کړي. نو دا یو معمول جوړ کړي